السلام علیکم دوستانو، سهال احوال ده. امید لرم چې ان شاء الله الرحمن راته روغ او جوړ به ان شاء الله. او چې د ما چینل نه دا سبسکرایب کړئ ضروري سبسکرایب کړئ. نو نن د موږ ولاګ د لیک دی باندې راوتلی یو د ناروې ډیر زبردست ویدر ده. بصراحت اصل مر را خطلای ده مالو شوبې کوتایسته. نو دا وګورئ ماشاءالله یو مخ زبردست ده په وسوله. دغه خواته چې دا ایرپورټ ده. موټر خو تاسو وینئ وولوو موټر د پویس ولې مقصد دا رقم روان ده لکه بیخي موټر کې نه وي ناست او که په ځمکه هسې ناست او دا جمپ هم سړی د بیخي ورکوي نه. دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله دا غرونه یو مخ خوند کې دا واور سپې پرته او لمر راختلی بیا یو مخ پړه کېږي. دا تونل دی ډېر غټ او دا د وولوو بسو اډه ده. څوک چیرې ځئ دلته راسئ زه دې جناتې ځئ. پټرول پمپ ده. نو داسې کیسې دي. دلته هم ډېر سوپر مارکیټونه دي. دوستانو دغسې کیسې غورې دوړې دي په وسولې. ساحل خان ډرایور ده موټر چلوي ماشاءالله ډېر یو زبردسته موټر یې ده دغه د ده په وسولې. نو داسې کیسې دي او د موږ سره همیشه چینل سره سبسکرایب کړئ چې د ناروې ویو تاسو ته وښیو.
اوس لږ راووتلو غوندې چې مقصد دغه موټر مو دلته دراوه دغه ولوو موټر چې دا هم دلته دراوه او هغه بل یو مربع سو پوه شولې هغه بي ام ډبلیو ده ذاتي داسې غورې دوړې دي ماشاءالله دا هم ډېر زبردسته موټر ده پوه شوې ظالمه سخت سټایل دی ولاکې وکړو سخت سټایل دی وکړو چې دا موټر ورې سم نه کو بند باید سم بند دا دی سم بند شو دا بل موټر یې ودراو نو دوستانو راځئ د دې موټر ویو تاسو ته در چک کو دا دی دا موټر ودرې دا پټه مټه خو وته دا پټه وتړل سواله له خیره وزل خیره نو دوستانو دغه څه د بي ام ډبلیو موټر ده نه نه ځي لکه دلته چې مقصد پیاده روي لارې د خلکو هغه ته بتمن درېږي ځکه موږ اوس لږ ورته ودرېدل هلته یو بوډاګۍ ښځه وه مقصد زیاتې هغه ته ام سپورټ و رښتیا والله نه کسانو ماشاءالله ډېر زبردسته ویو شیمه یې دي ښه رښتیا یو مخ زیات خوند کوي پسرلی را روان ده ونو لږ لږ شینوالی کړی ده او اوس پسې دا موږ بېرته د هوسټال ورته روان یو ولډا ته راغلي وو موټر مو خپل چینج کو او اوس بېرته موږ د هوسټال ورته روان یو ماشاءالله ماشاءالله زغ زبردسته ویو ده نو دوستانو بل او دم روزه ماشاءالله دلته خو روزه رښتیا درته وایم ښه خبرې چې د باندې واورې پرتې دي او لمر ته موږ غواړو چې ګرمي سي یخ زیات ده روزه تګ والی مګی والی نسته او سړی وږي رښتیا ډېر بد او دا د نورو د ملکونو افغانستان یا د پاکستان د یو ملکونو لږ زیات روزه مې پوه شوې دلته نو زیاتې داسې کیسې دي ماشاءالله ویو خو تاسې ولید نور بیا هم در وښیو انشاءالله پوه شوئ زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کوئ د ناروې په اړه باندې د ناروې یو ښایسته ښایسته غرونه وښایه او رقم رقم ځایونه وښایه تاسو ته په دا ویډیو کې انشاءالله تاسو ته ښیو نو داسې کیسې دي نو دا لمر اوس دغه لور ته مخ ته سیخ شو پوه شولې په کیمره کې به خو دا سم نه ښکاري سره اوس هم لږ او ډېر څه یوسو نو راځئ مخ ته یو څو شیان ځایونه یې درته وښیو تاسو ته
دا خو ونیو. نو دوستانو دې موټر ته ټیرونه مو لږ شور بدلوو چې مقصد دلته اوس زمی ختم شو زیاتې اوس مې دا د ګرمۍ ټیرونه ورته واچوه پوه شولې. واړه دي ښه غټ چې دي شاته راځي واړه مخکې راځي. ښه زه صحیح ده دا ټیر. نو دا ویو چک کوي پوه شولې. خیر به ښار مار خو نه ښکاري دا اوبه دا شی مې ښکاري. یعنې موږ اوس ډېر پورته راغلي یو اوس دې لږ سم نه ښکاري. خلاص شو دغه چېشته خپاره ورکړه دغه رنګ کوم دا شین رنګ دی کلیپ دی د دې اصلي هغه چې بل سپورټ هغه بستیلکۍ هغه بیا دې رنګ کي وای شوې ما خپله دې ته رنګ یعنې دغسې په خپل رنګ ورکوي. صحیح ده بیخي صحیح ده. دا خو لا ډېر ښه ښکاري. نو دوستانو د بی ام ډبلیو د موټر یو بل خاصیت ده دا ټیرونه د مخې والسې دي دا لږ نري مطلب داسې نري غوندې او دا واړه وو او دا د شا والسې دا غټ وینې دا اوس غټ ده او دا هم نری ده او دا هم نری ده. د مخې ټیرونه داسې نري او د شا ول لږ غټ یعنې په هغه کې فرق شته و بلکل. رښتیا دا سپری والا خوند ورکوي نه چې دغه شی دې ورته ورنګوو. نو دوستانو ټیرونه خو مور بدل کړو ماشاءالله ډېر ښه ښکاري. او دا د چکې کوي صحیح ده راځه ځو ښاینه. نو دوستانو دغه د اوس مو بېرته کار ته روان یو پوه شولې. دوستانو نن د موږ ولاګ سمپل ولاګ و پوه شولې مقصد داسې یو ښار ته ولاړو دغلته موټر بدل کړو بېرته راغلو پوه شوې دغه موټر ته مو ټیرونه ور بدل کړو او ولاګ زیات ختم شو. نن د سمپل ولاګ و ډېر ښه ګلالی ویدر و لمر راختلی په د غاړه باندې مو تاسو ته ولاګ جوړ کړو. نو چینل حتما در سبسکرایب کړئ. نو نور ښه وخت ته غواړم د الله په امان.